الله الرحمن الرحيم ولا يسقط خياره في العقار حتى يوسف له. یو سړی دی هغه ړوند دی او ځمکې واخیستله، نو دا خو ړوند دی او ځمکې واخیستله، دله به خیار رویت وي. دا خو نه ویني که نه، یا ړوند دی، دا خو بې لپاره نه شي لیدلی، دا به څه کېږي؟ نو جواب دا دی چې دې به صفت وکړلی شي چې دا ځمکه په اوږدوالي باندې دومره ګزه ده، تنوالي باندې دومره ګزه ده، او شګه ده یا خاوره ده یا خوره ده، دې صفت دې ورته وکړلی شي. نو ګویا کې ویې لیدله. پوه شوئ که نه؟ د ړوند سړي خیار رویت ساقطېږي په وصف باندې، چې ورته وصف وکړي، د ځمکې صفتونه ورته وکړي چې دا ده، او هغه شان دې رښتیایي ګوره ونه رسېدلی. نو اوس به داسې نه وایي ړوند سړی چې هلکه ما خوند لیدلی نه شي. صحیح ده؟ او موږ ته وصف کړی و، صفتونه مو درته وکړل، تعریف یې شوی، بس خبره ختمه راوي. ولا يسقط او نه ساقطېږي او نه ختمېږي خیاره اختیار د ړوند سړي، دا هو زمې ړوند ته راجع دی، فی العقار په ځمکه کې، حتی تر دې پورې یوسفه چې صفت وکړلی شي دته، له دته، یوسفه صفت وکړلی شي د ځمکې له دته، نو بیا خیار څه شو؟ ساقط شو. حتی د غایې لپاره راځي که نه. ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء جاز البيع وإن شاء فسخه. سورت د مسلې وایا به ان شاء الله ترجمه کوم تاسو ته. سورت د مسلې داسې دی، یو سړی راولګېد د بل سړي مال خرڅ کو، لکه غوا ده، ماهر مولي صاحب ته راولګېدی، دا غوا دې خرڅ کړه، خو دا غوا د شاکر مولي صاحب ده، پردی ملکیت دې څه کو خرڅ کو. نو هغه مالک کو سبا له خبر شي چې لکه ماهر مولي صاحب زما غوا خرڅه کړې ده، نو هغه ته به اختیار وي، خو دا بیع جایز کوي چې بس سمه کار دې کړی مړه ځای ما بس هم خرڅوله. صحیح ده که نه؟ او که خوښه شي نو فسخ دي کي، ختمه دي کي دا بیع، چې نه ما نه پکې تپوس نه دی شوی. په دې پوه نه شولئ؟ اوس ګوره، ومن باع چا چې خرڅ کو ملک غیره ملکیت د بل چا، ملکیت د بل چا خرڅ کو، غوا وه، کورو، ګاډی و، بغیر امره بغیر د امر د هغه نه، نو فالمالکو دا مالک چې دی بالخیار په اختیار باندې دی، انشاء کو خوښې شي نو اجاز البیع، جایز دي که دا بیع بس ټیک ده، دا صحیح ده. و انشاء کو چېرته خوښه شي نو فسخه ختمه دي که دا سودا، دا بیع دې څه کي ختمه دي که چې نه لکه د بیجه راځي نیم. وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما. دغه ځای پورې بله مسله بیانېږي او صورت د مسلې دا دی، لکه سړی راولګېد او د بل چا ملکیت خرڅ کو، د بل چا مال خرڅ کو، او د هغه نه تپوس نه دی کړی، نو هغه اصلي مالک د دې غوا چې دی، اصلي مالک د دې کور چې دی، د ګاډي چې دی که نه، نو هغه به اله دا بیع جایز کولی شي، چې کله دا سودا شي که نه، دا هم په خپل حال باندې وي، او د اخیستونکي خرڅوونکي هم په خپل حال باندې ژوندي وي او روغ وي قشانتي. او که دې کې فرق راغلی و نو ګورئ بیا اجازه نشي کولی، بیا فسخ یې ښه. یاد مو پې نه شوي؟ صورت د مسلې بیا ووایه. هلکه دا ماهر مولي صاحب دی او دا غوا یې خرڅ کړه، دا کور یې خرڅ کو، مثلا دا ګاډی یې خرڅ کو، خو دا د شاکر مولي صاحب دی، پردی ملکیت یې خرڅ کو، نو هغه شاکر مولي صاحب خود دا بیع جایز کولی به شي که نه، چې بس ټیک کار دی کړی دی، داسې خو ویلی شي که نه، خو دا اله ویلی شي چې دا مبیع هم په خپل حال باندې وي، او دا متعاقدین اخیستونکي خرڅوونکي هم په خپل حال باندې ژوندي وي، روغ وي. او کومه بیا خرابه شوله یا بل څه
به به بیا نش جایز کوله یو تاوان ورکې دا خرڅون کې ولې د پردې شیخ خرڅ کړي دي صحیح ده وله الاجازه وله او شتره دی مالک د پاره الاجازه بیا جایز کول وله او شتره دی مالک د پاره الاجازه بیا جایز کول اذا كان المعقود کله چوي المعقود هغه شی چې عقد شوی علیه باغی باندې عقد ویل کیږي سودا کولو ته مراد نه د مبيعه ده کنه یار اذا كان کله چوي المعقود هغه شی چې سودا کړی شوی وی علیه باغی باندې د غمال او مبيعه دی باقیا باقی وی والمتعاقدان وغستون کې خرڅون کې بحالهما بخبل حالت باندې وی ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما تقذف ربلا مثلا سورة مسلي وایا سورة مسلي دا سره ماهر مولی سیبا تا ته ما ویل چې لکه زما سره دوه کپړې دي یو دا کوم چې په ډیکس باندې پراته ده او بل په کور کې ده صحیح ده او دا دوان زر کوم تعالی په 100 روپۍ باندې نو یو خو تا ولیدل کنه ایو خو دې ملي دې ما سره په کور کې را تا دوانه واغستې تو وسراګه بیا چې هغه بل کله ولیدل او ما راوړل د کور نه مستاخو هنه شول نو بیل کار دی چې تا خود دا غیسته دا غی سره جوړه او هغه د خو هنه شول نو سره پر جایز دي چې دا بل مس واپس دا کوم چې دې ده دوانه واپس کیږي نه ده وای شوې کنه فن کې جوړ ورس ومن رأى چا چې ولیدل احد الثوبين یو په دوه جامو کې ولیدل او غبل اندلدلی فاشتراهم او دوانه واغستلی ثم رأى الاخر بي ولیدل غبلا نو جاز له جایز دی اغستون کې لپاره اي يردهما چې واپس کړه دوانه جوړې کني لمه ما وش دا غیستله دا هم دا بل سملګری غیستله بل خو صحیح نه ده اخو له سروپو ده صحیح ده کنه دا مسنالم ده تکشف ماله ومن مات وله خيار رؤيتي بدل خياره الیاس مولوی صاحب تا دا موبایل زمانه واغیست په 100 روپۍ باندې خدا موبایل زما سره په کور کې دی تان دیل درې په 100 روپۍ مې درکو مستار خبره هو خيار شته کنه چې کله ویني او خو دې نشي واپس کولای شي دې لکه خيار رؤیت کنه په دې کې تا موبایل واغیستو ستاره لپاره خيار شته خو ته مړ شوی په دې کې نو خيار دې ختم شو او بیا وشوله او وارثان ته نه منتقل کیږي څنګه نشول نه کنه شو دا په نه شو یمان مولوی صاحب کنه الکه الیاس مولوی صاحب راولګي د عثمان په 100 روپۍ باندې موبایل واغی 100 روپۍ می واغی په چې می ته کې غوښتل موبایل به حواله کوم دخلان دی دې په کور کې دې ماته صحیح ده نو د لپاره خيار رد شته په دې مېن من کې دا مړ شو نو بس اخیاري باطل سودا پورا شو لوسه ومن مات هغه څوک چې وفات شي وله او دا غره لپاره خيار الرؤيه خيار رؤيت وی نو بتل خياره پر مرګ سره خيار څه شو باطل شو ختم شو ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار بلا مسألة توجه ماهر مولی سیب دا ستا موبایل لی دا مالی دره ده چې ډکنه پسې نشته ده او اواز یې ښه صفا ده او سکرین یې نسې بیکاره غونته کړې خو زه خبرې کوي ما دا ولید دا موبایل ستا صحیح ده خو دا مې ګورې هلکه اوس ولیده نن ورځ باندې مې ولید بیا داس چل دی چې دا ما ستانه واغېسته شپږ میاشتې پس او دا مې تا سره شپږ میاشتې مخکې لیدلی وه شپږ میاشتې پس مې نه واغېستو صحیح ده خو بس لکه پیسې مې درلې لکه ستا هغه موبایل چې دی خو اوس ما هم لیدلی نو ما خو شپږ میاشتې مخکې لیدلی که نه بس واله پیسې موبایل دې راکړه تا چې راکړو نو هغه تا دومره خراب کړی چې خبرې هم نه کوي نو بس دی به ګورې سودا نه شوي ښه ما خو نه په هغه صفت اخېسته پخوا چې مې لیدلی وه شپږ میاشتې مخکې
دا خو ستا بیخي خراب کړی دی صحیح ده که نه او که چېرته په هغه صفت باندې و هغه شانتي و نو بیا وشوله بیا خیار نشته سم پرې نه شوي ومن را چا چې ولید شیئا یو شی ثم اشتراه بيواغز د قشي لرا بعد مدة پس د مودینا پس د لري مودین واغز ها شپږ مشتمن کې مثلا تیر شوي دي نو فإن كان كچرتوي وس د قشي على الصفة التي فأغ صفت باني رآه چې د مخکې دلې وغی لرا نو فلا خيار له ولا خيار نشتري ځکه به خو دلې وکنه خيار په کوم وخت چې کوم وخت نه لیدلې خو سې دلې په صفت باندې دی وإن وجده او كشري بیا منذ دق شلرا متغيرا بدل شوي خراب شوي نو فله الخيار به ولا خيار اشتري کو اخلي کو نه اخلي